السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. التقدير بمسألة باني زمونږ بیان دی. تقدیر مونږ ټول یادو او مونږ ټول ته پته ده چې تقدیر د ایمان شپږم رکن دی. خو بیا هم ډېر خلک دا تقدیر نه پیژني، په خوله باندې په تقدیر باندې ایمانی، خو چې کله دا هغه اعمالو ته او افعالو ته وګورو داسې ښکاري لکه دی چې تقدیر د سره پیژني نه. تقدیر په باره کې به مختصر خبرې کوو، اگر که دا ډېره اوږده موضوع ده. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د حق د بیانولو. الله سبحانه وتعالی تاسو له توفیق درکړي د حق د اورېدو. تقدیر ویسته علماء تعریف دي چې تقدیر الله للکائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حکمته. الله سبحانه وتعالی چې د کائنات لپاره سلیکل کړی دي او سلیکلی دي، څنګه چې الله باغې باندې عالم او څنګه چې د الله حکمت غوښته، اقش الله سبحانه وتعالی تقدیر لیکلی. یو مشهور حدیث دی د عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې یو سړی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغی او ویښته تک تور او جامې سپینې او مونږ کې نه چا پیژندو نه په هغه باندې د سفر څه اثرات ښکارېدو. نو هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نه یو څو تپوسونه وکړو. بیا چې کله دغه سړی واپس شو، رسول صلی الله علیه وسلم صحابو ته تاسو دی وپېژندو؟ وایي نه. وایي دا جبریلو اتاکم لیعلمکم دینکم. جبریل علیه السلام دې لپاره راغلی چې تاسو ته ستاسو دین خو. په هغې کې یو تپوس جبریل علیه السلام دا کړو، مل ایمان یا اخبرني عن الایمان. ایمان څه ته وایي؟ رسول صلی الله علیه وسلم دا غي جواب ورکړو، الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. نشپږم رکن د ایمان داري چې ته په تقدیر باندې ایمان ساتي، دا غي په خیر او په شر باندې. او ان شاء الله د دې ډېر ښه تفصیل مخکې روان دي چې تاسو ټول به ان شاء الله د درس نه چې پاسینو تاسو به د تقدیر په مسله باندې د الله په توفیق سره پوه شئ. نو په تقدیر باندې ایمان دغه په خیر او په شر باندې. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي، او دا حدیث امام مسلم راوړی دی، كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه. د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې الله سبحانه وتعالی د مخلوقاتو تقدیر لیکلی د 50,000 کاله مخکې. ځمکه او اسمان لهونه د هغې نه 50,000 کاله مخکې چې څه به کېږي او څه به نه کېږي ټول رب العالمین لیکلي. دې ته تقدیر وایي. نه الله سبحانه وتعالی په ماضي باندې عالم دی، او الله په وخت باندې عالم دی، او الله په مستقبل باندې عالم دی. یو مخلوق په مستقبل باندې الله عالم دی. او څلورم دا الله په هغه باندې عالم دی، په هغه شی باندې چې هغه نشتی کاغه وای نو هغه به څنګه وای، الله په دې عالم دی. نزدیک الله سبحانه وتعالی تقدیر لیکلی څه چې به د قیامت پورې کېږي هغه ټول رب العالمین لیکلی. او دې ته تقدیر وایي عام تقدیر چې دا په لوح محفوظ کې لیکلی شوی. لوح محفوظ کې د انسانانو د ټولو مخلوقاتو تقدیر 50,000 کاله مخکې الله لیکلی. او دا د سوچ خبره هم ده. مؤمن چې کله دا خبره واوري نه دغه په زړه کې لږ سوچ هم راځي، فکر هم راځي چې 50,000 کاله مخکې الله لیکلی دي چې دا سړی به جنتي او که جهنمي وي، دا سړی به نیک عمل او که بدبخت وي. دا د ځمکې او اسمان پیدایش 50,000 کاله مخکې رب العالمین لیکلي. ستا مبارک کې لیکلي، ته زما خبرې اوري. زه د بل چا خبرې نه کوم چې بل څوک دی مبارک کې لیکلي، ستا مبارک کې اوس لیکل شوي. دې ته عام تقدیر و چې دا په لوح محفوظ کې لیکلی شوی. دویم هغه تقدیر دی چې هغې ته په عربۍ کې تقدیر عمري وایي، د دې ژوند تقدیر، صرف چې څومره د انسان ژوند، او دا اله لیکل کېږي
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته چې کله د انسان پیدا شي یا د نطفه د مور رحم ته دنه لاړ شي رسړي دا نسلوي خورزي دا ساس کې نطفه به سلوي خورزي دا د ویني یو چمي بیا سلوي خورزي بدین بیا غوخه جوړ شي کله چې دا سلوي خورزي پوره شي د داغینه بعد په الله سبحانه وتعالى په ملائکه کې یو ملک راولي چې هغه په کیسه وا چې د رب العالمین په امر سره نو کله چې په کیسه اچي نو په دغه ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم وی چې داغه سلور خبري ولیکل شي عمله واجله ورزقه وشقي ام سعيد. عمله دا سړی بس څنګه عمل کوي د مور په خېټه کې لیکل کېږي کله چې ته د مور په خېټه کې وي د سلور میاشتو شوي نو په هغه ټیم کې د الله په ملائکه کې یو ملک راغلی او استاد دای لیکلی چې ته بس څنګه عمل کې هغه لیکل شي واجله او د عمر به څومره دم لیکل شي دا غینه نه یو سکړ مخکې کېږي نو ورسته کېږي او دې مبارکه چې ځینی سوالونه د انسان په دماغ کې راځي هغه ان شاء الله پیرانو خبرو کې خپل حل شي. ما ته پته چې تاسو بس دماغ کې بس سوالونه راځي د عمل په اړه کې د عمر په اړه کې دا ان شاء الله مخکې به حل شي. دریم ورزقه او رزق ولیکل شي او دې سره د آیت ساتي د فائدې لپاره نصيحت ته چې رزق ستاسو لیکل شي په دې کلی شي چې به دومره منډه مو چې دین بسې پرې دي ختمه خبره ختم شي ته به څومره رزق ملويږي اب ته ملوي نه ته د بل چا رزق نشي خوړې او بل ستاره رزق نشي خوړې هغه ته لازم ملويږي صحیح د اسباب ولا جوړوا خودي سي اسباب ولا جوړوا چې د اسبابونه ارباب ما جوړوا د اسبابونه رب نه جوړي اسباب جوړوا خدا اسباب دي سني چې ته د الله د دین نه واړې یو سړی د سهار چوزي او ماسوتن د شپې راشي 12 بجې 11 بجې په دې کې نه مونږ ودشتي نه د الله ذکر شتي نه عبادتونه شتي نه نور څه شتي صرف مزدوري ده چې چل دی سعودي عرب ملک د مزدوري دی دا یو سبب دی سعودي عرب یو سبب دی رزق د ګټلو د زمانه خود دې سبب نه خو رب نه جوړی کنه سبب ځان لري رب ځان لري دا سبب جوړ کړم رب العالمین دی دا سبب چا جوړ کړي دا رب العالمین جوړ کړي نست رزق لیکل شوی دی د لیکل شوی شي به دومره منډه مو چې خپل دین په سپری دی هغه تقسیم شوی دی د مخ کې نه اخیری خبره به کې دا ولیکل شي چې شقي ام سعید دا سړی بدبخت دی کنه نیکبخت دی به جنت ته ځي او کې دی به جهنم ته ځي دا خبره لیکل شوی ذکر سلفونه د دې ډیر واقعیت نقل لي چې هغه په دې سوچ کې چې پته نشتی چې کوم وخت کې زمونږ د تقدیر لیکل کېږي د مور په خېټه کې چې زما د تقدیر په اخر کې جهنمی لیکل او کې جنتی لیکل هر څړي په تقدیر کې لیکل شي یعنی چې زړو خلکو قصې دی بوخانی وسې ته ته یې مزان ته یې مزلي مرګرو ته یې مديرونو ته ټولو ته ستاسو تقدیر په اخر کې دا فیصله شوی دی چې جنت ته وځو کې جهنم ته وځي سوچ خبره او د فکر خبره نه دا تقدیر کوم یو تقدیر شو تقدیر عمري بل هغه تقدیر دی چې هغه تقدیر سنوي وته په یو کال کې چې سکیږي د الله لیکي هر کال او هغه کله لیکل کیږي کله چې ليله القدر شپه الله سبحانه وتعالى ليله القدر شپه مبارک وي نازلنا في ليله مباركه موږ د قران نازل کړي په مبارک شپه کې به مخکوي فيها يفرق كل امر حكيم فدغه شپه باندې تقدیرونه الله لیکي د یو کال لپاره در رواني ليله القدر د شپې پورې چې سي هغه لیکل کیږي ځکه د ليله القدر د شپې باندې عبادت ډیر پکای چې پاغور چې الله سره تقسیمي چې خیر پکې ته ورسي او د شر نه بچ شي د عبادت تلاسه بل هغه تقدیر دی چې هغه یومي تقدیر دی روزانه الله یو کار کوي او دغه مبارکه سورۃ الرحمن کله کل یوم هو فی شأن هر ورځ الله په یو کار کوي هر وخت الله په یو کار کوي څوک وجني څوک مړ کوي څوک نه جوړ کوي او څوک غریب کوي څوک مالدار کوي څوک روغي چلو مړ ډیرو کوي څوک کمي یعنی هر اوس د موږ په دې جمعات کې کم نه شي صرف دا حالت نه کوم چې تاسو د جمعات کې نه په دې ټیم به اوس دي خلک چې هغه ومړ شي په دې ټیم په دې لحظه کې ومړ شي سبا دي شي ماشومان به دي چې اوس په پیدا شي څه خلک ته اوس مصیبت را رسیدلې څو خلکو نه اوس مصیبت ختم شوی او څه خلک بنا جوړ شي او سبا د هسپتال نه چوټي شي روغ شي وي الله سبحانه وتعالى په دغه تقدیر کې دی د دې انسانانو د تقدیر رب العالمین لیکي نه دا خبره مې ټول دې پوری کوله چې موږ ته جسم را رسي په دنیا کې او په دې ژوند کې د ټول رب العالمین په تقدیر کې لیکلي په دې باندې به مضبوط ایمان ساتي
او د تقدیر په مسله کې چې څومره خلک گمراه شي دومره په بل مسله کې نه دي گمراه شي. ډېر باریکه مسله ځکه علما وی د تقدیر په مسلو کې به ډېر جوور نه کوزي. صرف زمونږ د ایمان دی چې څه چې کیږي او څه کېدو ولدي او څه مخکې شوي دا ټول رب العالمین په تقدیر کې لیکلي. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ترمذی کې دا حدیث دی اول ما خلق الله القلم کله چې اول پر الله قلم پیدا کو فقال له اكتب دی قلم ته الله ویلیکا وی الله سولیکم یو روایت کې دي سره چې د الله نه تاسو کو یا الله ز سولیکم وبل حدیث کې راځي کله چې الله وی چې ولیکا فجرى بما هو كائن الى يوم القيامه ندی قلم هر هغه سولیکل کوم چې د قیامت پورې کېدو وایي دا هر څه لیکل شي په قران کې. الله سبحانه وتعالى ډېر عجیب آیت چې مؤمن ووري دا غیر مطمئن شي. الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي ما اصاب من مصیبه في الارض ولا في انفسكم هر هغه مصیبت چې په دې ځمکه کې درشي یا تاسو ته درشي الا في كتاب من قبل ان نبرأها هغه زموږ سره په کتاب کې الله دا خبره موجوده مخکې دي چې مصیبت راشي. دا مصیبت ته ځان نه راځي دا رب العالمین لیکله ولي الله ته په موږ باندې د امتحانونو راولي د مصیبتونو راولي په تقدیر کې دا خبرې لیکلي. جواب لکي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. په تقدیر باندې چې ایمانی دوه فائدې به ته ملو شي په تقدیر چې ایمانی دې ایت دوه فائدې راوشي. لکي لا تأسوا على ما فاتكم یو شی چې تاسو نه ووري باقي به نه خپکیږي کله چې تاسو په تقدیر باندې ایمان وشي. سړی دی دورو دغه بل ورور دی دا یو مالدار دی بل څه دی غریب دی دا مال ته نه رسي هغه ته رسي. کله دې سړي په تقدیر باندې مضبوط ایمانی دی خپکی نه دی نه خپکی چې د پدری چې دا رب العالمین د تقدیر زما دي سړي کوي چې بې ایمانی او ایمانی کمزوري نه دی به دا بې ایمان خبرې کوي او هغه خبرې به کوي چې کله کله انسان کفر ته مرسي. زمونږ نصیب خراب دی زمونږ قسمت خراب دی الله مونږ ته نه ګوري الله زمونږ ناوري او موږ لسی چلې چې الله یې نه راکړي دا ګوره کفر خبرې دي. کله کله انسان کفر ته ورسي د اسلام نه بالکل دمکی ته خبرې باندې کې کله چې تاسو تقدیر باندې ایمان مضبوط لیکي لا تأسوا على ما فاتكم خدوی فائدہ سره تقدیر باندې ایمان ولا تفرحوا بما آتاكم او سچ الله درکړي دی په دې به خوشحالي گئی نه دې څه خوشحالي باندې کوي چې انسان په ګناګاری لکه څنګه چې قارون ته چې کړه دغه په قوم کې نیکانو خلکو وي چې د الله شکر وباسي چې دومره مال درکړي نه هغه جواب څور کو اوتیته على علم عندي دا مال الله مال ذکر راکړي ځکه چې زه دې حقدار دغه ما کوشش کړې دغه ما په خپل مټو ګټلې ځین کې سم په خپل مټو ګټلې زه حقداروم دې الله وینا دې څه باندې بلکې دې څه وایي چې دا محض الله په تقدیر کې لیکلي موږ لره کړی. یعنی کوم کوشش دنیا خلک ډېر کوششونه کوي هغه الله مال نه ورکي او دې خلک چې د سره کوشش نه کوي سره خوبونه کوي الله ډېر مال ورکي. مسله ټول د سره مسله د تقدیر ده نه کله چې تاسو په تقدیر باندې ایمانی دا دوه خبرې به تاسو سره یو خو به تاسو نه خپکی باغ شي به کوم چې تعالی الله نه درکړي دوی ته په هغه مال باندې دې نه خوشاليږي بلکې د دې مال نسبت بچاته کې الله سبحانه وتعالى تبکی سچری دا الله دی او الله به واپس لري. کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم نوسی داغه لور کله چې باغ باندې د سخت رااله او څنګه پیراغه زین روایتونو مطابق ناغه پر رسول صلی الله علیه وسلم په یو کس راولګو چې رسول صلی الله علیه وسلم دی رئیس رسول صلی الله علیه وسلم واپس په یو کس ولګو او هغه ته د نصیحت کو چې ته دغه زما دی لور ته وایا ان لله ما اخذ وله ما اعطى سچي واغستې شو د چا دي د الله دي او سچي ادر کړو د چا دي د الله دي وكل شيء عنده باجل مسمى او هر شی د الله په نسبانی دغه یو نیټه خبره نسچ دي د الله دي او سچ غستې شي د الله دي نبي خفقان د شي په تقدیر باندې چې انسان مضبوط ایمانی دغه په دې خبرو باندې خپکیږي او ان شاء الله د دې به ډېر ښه تفصیل مخکې وکم. هغه فائدې چې هغه کله انسان په تقدیر باندې ایمان ساتي هغه ته ملوي هغه به یوسف فائدې ذکر کړ ځکه چې کینه سمودغه فائدې شمارو شروع کوم نو ډېر وخت بلې. یو حدیث ته حدیث عبد الله بن عباس رضی الله عنهما مشهور حدیث
او دا دومره عجیبه حدیث دی که چا دا یاد کو او په دې باندې عمل وکړو زم چې د ژوند به بالکل رڼای د په ژوند کې چې څومره غمونه دي هغه ټول به ختم شي او د په ژوند کې به ټول راحتي راشي. حدیث دی عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال وزي ورد رسول صلى الله عليه وسلم په سورلی باندې شاته سورونه. عبد الله ابن عباس د رسول صلی الله علیه وسلم د ترزوی او په دغه ټیم کې کم ټیم کې چې رسول صلی الله وفات کړي تقریبا د عمر 14 کال نو په دې وخت کې خو د عمر دغه نه کم وزي د رسول صلی الله علیه وسلم شاته ناس او رسول صلی الله علیه وسلم چې یا غلام اے ماشومه اني اعلمك كلمات زته ته یو خبري خیمه د ایستک دا خبره څوک چې زته ته یو خبري خیمه د ایستک د رسول صلی الله علیه وسلم کې تاسو ته وایم تاسو پیغمبر تاسو ته یو خبري خېسته کی دي قیمتي خبري والله وبالله ثم الله چې دي خبري دا خبري دې زده کړو په دې ایمان مضبوط شو پوه شو په سبا جون کې بچرتم غم نه راشي. اولنې نصیحت چې کوم رسول صلی الله علیه وسلم کړی احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. اولنې نصیحت دا الله د دین حفاظت وکړه نه الله به ستای حفاظت کوي. دسی معنی خو دا چې الله حفاظت کوي الله به ستای حفاظت کوي. الله زموږ حفاظت دې محتاج نه دی. مطلب دې چې د الله د دین د اوامر او د نواهیو حفاظت وکړي چې الله ویلي هغه کوه د سنې چې منع کړی هغه مکو الله به ستای حفاظت کوي. په دې کې خلکو هغه جواب هم ملاو شو کوم خلک چې ته پوښتنه کوي چې نن سبا د مسلمانانو ذلیل دي الله ولې مرسته نه کوي دوه کلمو ویلې دي دوه منځونه کوي نه پکار دی چې الله د دوی نصرت کوي او د کافرانو تباہ او برباد کې بالکل ختم کوي. الله په دې قادر دی ولې نه کوي دې کې سوي احفظ الله يحفظك ته الله دین حفاظت وساته الله بس ساتي نه موږ د الله د حدود او د الله د دین د الله چې کوم پولي خو دغه حفاظت نکو او چې لاسونه چې کومه یا الله زموږه حفاظت وکړه. دا یو قیمتي خبره جن سره یاد ساتي. دویمه خبر رسول صلی الله علیه وسلم دغه ماشوم ته دا خو اذا سالت فاسال الله کله چې څه غواړې نو چا نه غواړه رب العالمین نه غواړه یعنی صرف خپل تعلق او خپل رابطه د چا سره ساته الله سره ساته. ډېر خلک په دې کې خلکو ته جواب ملاو شو کم چې وي زمونږ دواګانې ولې نه قبلي دا یو وجه ده ډېر وجه دی یو وجه ده چې موږ د دواګانې اصلي تجربه غونډه کې کوو زمونږ ایمان او یقین کې زمونږ نه یو تجربه یعنی موږ اول شي چې کله موږ باندې مصیبت راشي اول په فلانی سي په شلړ شو بیا فلانی سي په شلړ شو بیا فلانی سي په شلړ شو او بیا فلانی مالدار پسې فلانی ملک پسې خان پسې بادشاہ سي پسې وزیر اعلی پسې وزیر اعظم پسې ټول قصې مونږ وکړو چې کله بدی کې یو مونږ شي به شي چل کو بیا الله سبحانه وتعالى ته دوا کو تجربه پاتې شي چیک به کو شو دي سي دواګان رب العالمین چرته نه خبره حدیث کې راځي چې کله ته الله نه سغواړي نه دا به یقین ساتي چې الله زما دوا قبلې زموږ یقین نشته بلکې کوم کسان چې پر زمانځنه بعد د همیشه دوا کوي دوی د لاسونه دي سينو ویلي داسې د 2 سکندو لپاره به د مخ لرواچي دا دوا به الله قبول کړي دا لاسونه دي سينو بلکې موږ خپل لیدلې تاسو هم لیدلې چې کله به څوک تیریږي په خوړې دی به دوا کې دي څه ته ګوري داسې سکه زوی د الله نه سوال غواړم الله نه سوال غواړم د موبایل بندي ساتي د په مخ نه سندري لګي د حرام کار د موبایل خپل بندي ساتي نه کله چې سغواړي د صرف اول د الله نه غواړو د الله نه چې غواړي نه یقین ساته چې الله واستاده دوا قبلې کله چې دا یقینو دې کې شک نشي چې الله به ته چې سغواړي بل درکې. دریم نصیحت ته دا وکړو اذا استعنت فاستعن بالله او کله چې مرسته غواړي نو د چا نه غواړه رب العالمین اياک نعبد واياک نستعين. په دې کې رد دی په بریلیانو په صوفیانو په مشرکانو په قبرونو والا په باغانو والا په تعویذونو والا په ټولو باندې وی مرسته چې غواړي صرف او صرف به چا نه غواړي د رب العالمین نه غواړي. شړ بابا ته چې تعویذ په غاړه کې چې توري چړې گاډي ته چې یا قبرونو لذي یا پیرانو لذي د دوی دا عقیده نه ده. کم شړې چې صرف او صرف د الله نه مرسته غواړي الله دا هغه مرسته کوي. دا ډېری تفصیلی خبرې د غوښه تفصیل نه زموږ چې موږ ته مخ کې موضوع لګو د پرته بیا د رسول صلی الله علیه وسلم واعلم او په دې خبره کې ته بدوین پر دا ټکی وی واعلم او پوښه او دا خبره وګونو ته کولاو کوي. رسول صلی الله علیه وسلم ما شمته وی پوښه په دې خبر ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء
لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. دا خبره یاد ساته ماشومه. مطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه سمته دا خبرې خي. مطلب دا دی چې اے مسلمان دا خبره یاد ساته کدا ټول امت یو ځای شي چې تعالی څه فائدہ درکې هیڅ فائدہ دل نشي درکول مگر دا چې الله لیکلي. دې تقدیر عقیده وي. دا تقدیر دی او دا عقیده ده چې دا ټول امت او ټول انسانان یو ځای شي او تعالی څه شی درکول غواړي نشي درکول مگر دا چې الله لیکلي. چې الله لیکلي بل درکې. دا په تقدیر کې الله لیکلي او الله به راځي ځکه دل درکې. خو چې الله نه لیکلي چیرته هم ته نشي ملاوي. نظر بستاسه شي مطمئن بشي. کله چې ته ډیر زینو بس ورشي مزدوري له او ډیرو کسانو بس ورشي قرضې له او ډیرو کسانو بس ورشي چې ستا مسله حل کی او غوي حل نکي او غوستا مرسته ونه کی پوه شي چې دا په تقدیر کې دي لیکل شي. به خبرکیږه ما دا خلک ستا مرسته نشي کولای ځکه چې په تقدیر کې به دا ټیم کې ستا سره مرسته نه لیکل شي. نه به خبرکیږه ته به سړي بس ورله مال قرض راک کته په دې ټولو تاجرانو بس ورشي چې مال قرض راک والله نه لیکلي چې دا پیسې ته درورسي دا الله نه لیکلي نه دا ټول دنیا تاجران جمع کتره پیسې نه درکې. یو خسړې وي هر چاله قرض ورکړي خو چې ته بس ورشي هغه ته بس مسله جوړه شي. ټول مسله ده څه ده؟ دا تقدیر ده. ها په دې کې په خلکو باندې مرد دی کم چې په بابا سي په رواني قبر لا سې چلې بچی مینه کیږي دی وسغوړي بچی او دا بچی ول الله نور کوي. دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وی ک الله بچی نور کوي نو بابا یې نشي ور کول. دا یې نه دی ویلي وی کدا ټول امت راجم شي ټول امت دا ول د اخره پوری چې پیغمبران به پکې او ملائکه او سرم شي او پیریان دي او سرم شي او دا ټول د غواړي چې دې سړی له سور کی چې الله نه لیکلی نه درې ها نشي ور کول. هغه نه بعد خبره رسول الله متبه سوی وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء أو كذا طول إنسانا راجم شيء جتات نقصان در ورسي لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. ندوی بتات صرف دمر نقصان در ورسي سمره چې الله لیکره نور زیات نشي در رسول. پدې کې اخر کو ته نصیحت کوم زمارونه چې کمزور عقیده ور دي لګ خپل تجارت په پټ ساتي دروغ وای خپل تنخواه په پټ ساتي دروغ وای بلکې موږ دې څه کسان پیژنو چې په یو کمره کې دغه خپل روسي کوم چې مور پلار نه پیدا او دې سړي سره یو ورو ګاډ اگستونو کله چې زه بهر ملو شوم ګاډ تا غسه ما غسه پچاته سونه وولي د خلکو دې سترګې دي د عقیده مضبوطه نه موږ وایو چې سیده هغه اسباب جوړول غواړي چې حفاظت وشي. ذکر او اسکار ډیر کوه سحر اسکار کوه د ماخام اسکار کوه آیت الکرسی ډیر وایي سوره فاتحه وایي قران تلاوت ډیر کوه ان شاء الله تاسو نقصان نشي درسو. خدای کارونه کول چې دروغ وایي او سړی ته الټی نظام په بل ګناه کې واچو یو خو د تقدیر مسله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کړه ټول امت یو ځای شي او تعالی سره نقصان در کول غواړي نشي در کول مگر د الله لیکلي. ټول انسانان ته یو ورور نه گاډه پټه د پلار نه گاډه پټه د ډیریونه کلیوالو نه گاډه پټه. رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه ټول امت یو ځای شي تعالی سره نقصان نشي در کول چې سو پورې الله نه لیکلي او الله چې لیکلي نو څوک به نقصان در کول غواړي نه خو ته به نقصان در رسي ځکه چې الله لیکلي. د خپل عقیده مضبوطه ساتي اسباب سړي د دین د نظر د ساتلو نه او د نقصان نه ذکر او اسکار کوي قران ډیر وای عبادتونه کوي ان شاء الله توبه عبادت کې خدای د طریقې صحیح نه د دروغ چې سړی وای په دې بسلور زر 15000 تنخواه تاسو راولې شو څنګه تنخواه بس حالات روان د تنخواه تاسو له بس کله راکې کله نه راکې کله سکه دروغ سره د ستاسو تقدیر کې لیکل شوی دا سره ستاسو تقدیر نشي غسته. د 50 سره کاله مخکې د اسمان او د زمکې د پیدایش د مخکې لیکل شوی چې تاسو 50 سره تنخواه ته په سیری هغه ته نستره تقدیر پټي تقدیر څوک پټولای شي نشي پټول دا خرڅ لیکل شي خصفه وای زما 50 سره تنخواه زما 50 سره تنخواه خپل ذکر او اسکار کو خپل موزه او داس کو خپل عبادت کو تعالی څوک نقصان نشي درسول. او دې باب کې به هر چا ته واقعیت معلومي چې خلک چې کم دروغ خاص کې ډیرو کې دلته په دې مسافرۍ کې د ډیر خلک دروغ وي. دې ټول د نصیحت کو خپل ځان شروع کوم به تاسو ته چې دا دروغ مو وایي په ډیرو کې چې کم کسان شي د مزدوریان چې کوي دوی دروغ ډیر وایي. دا واضح خبره ټیکدار سره ولاړ شي یو نیم سره دړي ولور کې چې شي مال ویری له دړي راکې سره دروغ وایي سره ځان دروغ جن کې او سره د سپک خوې کې دې د سپک خوې دې سوې سپک خوې
وګي خوې زمونه خو کې نه دا الفاظ بلک سخي خدا حقیقت دې ته وایي په پښتو کې سپک او وګي خوې. اول خپل عقیده مضبوطه ساته په الله باندې، دویم خوې مور ساته. روغمال یو نیم سلیاله دی اړې راکړې ستا کار نشتی او زمونږ شرایط ته په زمرا سره او زه به سره خبرو کوم چې تعالی 200 درکې نه دي سړي موږ ته پوښتنه کوي چې تاول دي سي خپل اخلاق دي ډایرکټ سړي ته وایي چې زما یو نیم سلیاله دی اړې ده او راځه ته بوزم تعالی 200 درکې دنه ته پوښتنه دی به جواب درکې وي ځکه چې مسلې ټولې د تقدیر دي. زما په قسمت کې الله یو نیم سلیاله لیکلي دی غستې نشي او کله د په قسمت کې 200 لیکل شي او د ته ملوي غزا غستې نشي. دې ته په تقدیر باندې څه په تقدیر باندې ایمان کوشش کوي چې خپل رونه ځان سره بوزي مزدوري او کاروم لا غلګوي الټه موږ د خپل ځان پټو زما کار نشي دې ډېر نه چې تاسو کې څنګه سلام نه بعد ته څنګه خیر بس ګوټ ګوټي ژوند دي دا سره پاتې ګوټ ګوټي ژوند دي. تاسو ګوټ ګوټي ژوند لیدلې نه دي چې وینو ګوټ ګوټي ژوند ته خبر شي خپل رونه خويندره چې دې خلک شتي په افریقا کې چې هغه د دې ونو د پانی خوري نو هغه ته سن ملایوي او هغه ته نه ملایوي. لکه مخکې ورځ کې ما یو ویډیو کته دا الله دې موږ ټول حفاظت وکړي، الله دې موږ باندې خپل نعمتونه همیشه ساتي. د انسانان چې کله قضای حاجت کوي دا ګند اسخه او بهر ته وځي نو په افریقا کې دوه کسان چې ماشومان لکان هغه راغلي دغه وبونه وبس کړی ځکه چې وبنه نه موږ څنګه وایو چې ګوټه ګوټه دي اجول ګوټ ګوټ دي سي پیسيانو کې ته نه شي په سبدي کې نه شي مزدوري کې کور د خرچه لګي ټول کوړم ساتي کور دې بګي جوړ کو پټې دی واغسو گاډي دې خپل لي وسم لګي موړ شوی نه او جون سره ګوټ ګوټ دي دې ته وي د الله سبحانه تعالی ناشکری کول او په تقدیر باندې ایمان مضبوط نه ساتل دي ته نو په تقدیر باندې ایمان مضبوط ساتي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وي رفعت الاقلام وجفت الصحف قلمونه اوچت کړي شوی دي او پانی وچی شوی دي کتابونه وچی شوی قلمونه وچت شوی دي څه مطلب دی؟ یعنی لیکل شوی دي قلم چې څه لیکل کنه هغه لیکلي نه باغی کې څه زیاتې کیږي او نه بګي کمې کیږي. به چې کله دا قلم لیکلو کې دا لیکل لامدی کله چې وخت په ډیر وړي نه لیکل څه شي وچی. نو رسول صلی الله علیه وسلم وی پانی وچی شوی دي د تقدیر پانی وچی شوی نیوی پکی نسی لکلی کی او نتی سلری کی چې کله داسته عقیده مخکې به تاسو په دې باندې ښه تفصیل وکم چې تاسو څومره اطمینان او سکون ملوي. رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته بل نصیحت کړو او دې ته هم غوږ کړي. هغه ته وی ماشومه تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. الله په خوشحالي کې پیژنه نتاب په سخته کې پیژني. څومره خوږه خبره ده او افسوس دا چې ډېر خلک په دې خبر باندې عمل نه کوي. ته چا کړه ورشي واده پروګرامي ټنګ ټکوري ډمانې راوستي بلکې موږ دې واقعیتونو به خبرو چې د پاکستان نه ولا ویزو کې ویزټ ویزا او دلته راولي چې دغه په واده کې دغه په پروګرام کې سندري وای پیسې ولمور کار سره وای ته تاسو او ورته وای د الله نه ویریږي الله دې د نعمت درکو واده دی کو یې د بچي درکو د دې شکر وبس نه غته ته سغم خو نه دی سوې سغم خو نه دی خصفا دا سره دا خبره کې خو چې څوک دویږي به پوښ چې زه صرف الله په کم ټیم کې یادو په غم کې یادو په خوشحالي کې نه یادو او څوک چې دا چل کوي چې صرف الله په غم کې یادي الله یې نه یادي. الله ډېر غني ذات دی الله بے پروا ذات دی دغه چا ته ضرورت نشته وره الله غنی دی بے پروا چې ته صرف په سخت کې یادې هغه دې نه یادې ځکه چې په کوم ټیم کې چې راحت یې په ټیم کې د الله یې او په کوم ټیم کې چې سخت راشي به سپینه ټوپۍ واچي او بیا جامت بغټ کې لکه یو هفته جامت وي تسبیح او پلاس کې جمعه ته مسخ نه وخت راوځي دي ته به دې سړی کې توبه وېستو سیده شو نه هغه په دبني قرضې چې څنګه قرض ختم شي بیا به دې ته نه په چا په ښکاری د بلیټ په الټو وي د دې سړي نه زړه تاسو کومه چې لکه صبر لګ ودرېګا زه ته ته پوښ کو ستاسو مطلب دی چې الله دې دوکه کو ته ته پوښ کو ستاسو مطلب دی الله دې دوکه کو ګیره دې پرې خو دې وسمنه ټوپۍ او دواګانی وسینه کې یعنی الله دې دوکه کو الله ته که صدا پته نو ولې اذ بالله چې دینه بد بد دې شل کې
الله ته ولې دا پته نه و چې ستا په زړه کې څه دي، پته وکنه وه نبي دا چلونه سله کې سله دا چله کې، او بیا به خفه کېږي نه چې زه الله ته سوال کوم، په ما باندې قرضې دي، په ما باندې سختې دي، او الله زما سوال نه قبلوي، نه زه دغه کس ته یم خفه کېږم. تا هم الله په راحته کې نه دی یاد کړی، چې تا نه دی یاد کړی تا هم نه یادوي که نه، سره خفه کېږي. الجزاء من جنس العمل، چې څنګه انسان عمل کوي داسې الله جزا ورکوي. ستا عمل څه دی؟ الله دې هېر کو، چې الله دې هېر کو ته یې هېر کړي. دا ډېره اهمه خبره زه وروڼو ته دا وایم چې د خپل زړه ولیکئ، په دماغ کې مه ږدئ، په دې زړه له پاسه ولیکئ. په راحته کې الله ډېر یادوه، په سخته کې به دې یادوي. د هغې نه بعد چې کوم یو نصیحت ورته رسول صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې کړی و، دا هم ډېر عجیبه حدیث دی، عجیبه نصیحت دی. واعلم، او ای ماشومه دا خبره زده کړه، ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك. دا د تقدیر سره دا مسلم تعلق ساتي. وای ماشومه دا یاد ساته، کم شی چې تا نه واورېدو د تا ته در رسېدو نه، او کم شی چې تا ته در ورسېدو د ستا نه اورېدو نه. څومره ښکلې عقیده ده، څومره ښکلې عقیده ده. کم شی چې تا ته در ورسېدو د ستا نه اورېدو نه، او کم چې تا نه واورېدو د تا ته در رسېدو نه. ملک الموت راځي روزانه هر غنټه کې، په هر منټ کې د چا نه ساه اخلي که نه اخلي. دا ملک الموت زما په دې سر لاړ شي او زما د ګاونډي نه ساه اخلي، زه به ګولې پرېښوده نو تقدیر کې نو. او یو ورځ به داسې راشي چې د بل په سر به واوړي او په ما پسې به راشي، زما نه به ساه واخلي. هغه ته ونه رسېدو، ما ته راورسېدو، او هغه ته ورسېدو، ما ته راونه رسېدو. خبره ټوله د تقدیر ده. ته هم ګاډی چلې، ټیکسي چلې، بل هم ټیکسي چلې، هغه ډېرې ګټي ته کمې ګټي، هغه ته ډېرې پیسې رسي، تا ته نه در رسي. پوه شه چې څه چې الله هغه ته لیکلي هغه تا ته نه در رسي، او څه چې تا ته لیکلي هغه ته نه رسي. دا ډېر کسان به دا کله نه کله دا په دې به خفه کېږي نه، دا یو سپک خویم دی، وږی خویم دی. دا دغه کسان ډېر کې دغه وروڼو کې دا کوم چې ټیکسیان چلوي، دا کوم چې په دې اشارو کې ولاړ دي، چې کله ګاډی راشي دوی په دې ګاډي باندې ور ودانګي سم ټول. بلکې دې پورې به موږ ته کسان ویلي چې د یو کس سره زنانه ناسته په ګاډي کې، او د دوه سره شاته ګاډي کې ناسته، هغو ته کوشي زنانه دي ما سره ګاډي کې. یا ټیکسیان والا چې یو سړی لاس ونیسي 5-6 به ودرېږي، یو به دې طرف راته بل دې طرف بل ارڼې به وي، کنځلې به کوي، بدرې دې به وي، جګړې له به راکوشي، تا زمانه سورلې وسابلو دي، تا زمانه واغسته. دا جګړه په څه ده؟ د جګړې وجه دا ده چې د دوی په تقدیر باندې ایمان کمزوری. دې سړي چې الله دا سورلې ورکړه بس ده ته رسېده، تا ته نه در رسېده. حالانکې ته به دغه ټیم کې وې، او تا ته چې در ونه رسېده نه الله نه ولیکلي چې تا ته در ورسي. نه خبره ټوله څه شوه؟ هغه هر شو، مسله ټوله ختمه شوه چې کله په تقدیر باندې د انسان ایمان. دا حدیث مخکې به کوم نور نه صحیح دی، صرف دومره پوره دا کم نصیحتونه چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نقل کړو چې د تقدیر سره تعلق ساتي. په تقدیر کې غټه فائدہ دا ده چې اطمئنان القلب، دا زړه به دې مطمئني، زړه به دې بالکل مطمئني. او په دې کې به زه تاسو ته یو څو واقعات نقل کوم، یو څو واقعات. عروه بن زبیر رحمه الله دا تابعی دی، او د صحابي څه دی؟ زوی دی، او د صحابي رور دی، او مور چې ده هغه اسماء بنت ابوبکر رضی الله عنها، د نکاح صحابي دی، مور هغه صحابي ده، او پلاری صحابي دی، وروري صحابي دی. یو وخت کې کله چې د ولید ابن عبدالملک باچایي وه دوله امویه کې، هغه ډېره وخت سوریه ته دمشق ته د دې هلته روان شو. د ده 7 زامنو، او دې واقعې ته غوږ کېدی، د ده 7 زامنو. په دې 7 زامنو کې یو زوی د ده داسې چې ډېر سخت مینو، هغه به د ځان سره ګرځو، او د پلار داسې چې په یو نیم بچي باندې داسې طبیعي مینې د هغه سره ډېرې نه، هغه ځان سره ډېر ګرځي راګرځي. د دې ځان سره دغه بچی روان کړو دمشق ته لاړ. چې کله په سفر باندې د په دې خپه باندې در لاړ، په څه طریقه باندې د خلیفه خواته ورسېد ولید بن عبدالملک ته، او هغه ته خبر وکړه. هغه په دې باندې سخت خپه شو، په دې باندې سخت مینو. نه د هغه وخت تکړه ډاکټران ټول راوستو، کوم چې حکیمانو چې د خپې څه علاج وو. چې کله هغه د خپه چې کړه نه، هغه وایي چې په دې باندې داسې مرض د لکه څنګه چې نن سبا د کینسر مرض د الله د هر مسلمان ساتي، د دې نه به لازم د خپه پرې کول غواړي. نه په هغه ټیم کې داسې د نشې د ادوات نه و چې سړی به دې نشه کو. نو دلته دې ډاکټرانو دا وایي چې تا له به موږ شراب درکو، لږ شراب به وڅکي،
او به بدل موږ خپل بریګو. عروه بن الزبير هغه څنګه شراب سکي، هغه حرام خو زنه کو، چې حرام نه کینه موږ څه طریقه وکړو تاسو دا خپل خو موږ ته نه پاره باندې پرې کوو. او نشته یې به شراب باندې نشنه کوي، شراب حرام تاسو موږ څه هغه ته کله چې په منځ کې ودرېږم دی پرې کوي. ځکه چې کله زه په منځ کې ولاړم زما سوچ شي الله طرف ته بل رټنګ کې زه به په درد کې خاص نه پوي او صحیح دی په منځ باندې ودرېدو او غو ته کتو کله چې دې سجدي لورغه بس او ګشداري کوله دا خپې ته په هر باندې پرېګړو دا ډوکې ولم پرېکو او دنه دا ویني رواني شو نه ډایرکټ چې دې تیل لوړې شو خټ کېدلی تیل چې په دې زخم ورواړي چې دا وینه ودرې د بدر ځیمانی جوړ څنګه خټ کېدلی تیل واړول نه دا ډېر سخت دراسه هغه بهوش شو. خلیفہ ډېر سخت خپو او ډېر سخت سوچ کو نه دا کار کېدو او د زوی چې د تلو د خلیفہ چې کوم اسونه ولاړو به کوم ځکه په ځکه کې لوبي کولې دغه زوی کوم چې ډېر خوخو الته دی لا دا ماشوم تل لوبي کوي په دغه ټینګ یو اس د بس اس سویلی اس ولته ور کړه ماشوم گزار کوي درسه ماشوم مړ شو. دو مصیبتونه په یو ځای راغلي واړه مصیبتونه نه یو مصیبت تخفیف لري کېدل بل مصیبت هغه بچی د مړ کېدل چې باندې پلاټ یې سخت مینه نکړي چې خلیفہ ته پته ولري هغه به دې سوچ کو چې زه به د خبره څنګه چې دې په هوش کې راغی هغه ته وی چې استغفر پرېکړې شو نغوی اللهم لك الحمد چې الله شکر وبس انا لله وانا الیه راجعون. دې ته ګورې ایمان په تقدیر باندې ایمان دې ته وایي وشتغل زم مړ شو ته جراوست د سړي په سره کې درځي هغه بچی کړي زما غوښوي هغه چې په ډیر ځای وینم هغه ما سره چې مدینه را چې څنګه دا استاد زوی مړ شو اللهم لك الحمد انا لله وانا الیه راجعون. سجدا من الله دي او چې واسو من الله دي موږ به الله ته واپس کیږو موږ هم د الله ناغو ته بالکل ناغو څه پس خفزه پس شو وېرا کړو یو به ګواس له شپږشتي دې شکر بسوکو باسي دې شپږو بچو او سلور اندامونه رکړي دوله سونو دوخ په یو به ګواغه سو درې پاتې شو دې شکر بسوکو باسي په من کې یو مرز دی هغه څه دی منګه هغه نعمتونو ته ګورو کوم چې الله نه دی راکړي او هغه ته نه ګورو کوم چې الله راکړي دا په من کې غټ مرز دی. نو سړی به کروڑپتی لکپتی وي کروڑپتی لکپتی سړی وي او چې کله راشي کورګي کې نه دی به دقه یو خبره یادي صرف دقه یو خبره چې الله مال بچي ولې نه دی راکړي او زه په دې چې کینی مړه په قسمت کې بچی نشته تاسو دغه څه د خبرې وکړي د یو ورځ دا وای وته د بچو له خبره پریده او دغه نعمتونه شمار کې دین له چې کوم الله تعالی درکړي هغه خو شمار کې هغه نشماري دا موږ ټول کې د مرز دي ان موږ اوس په دې سعودي کې په امن او امان کې نه شي ولته ډېر کسان خپل مزدوريانه کې خپل بچو د رزق ګټي ډېر کورونه الله دې راسه باد کړی دې مزدورو دراسه خو دې ته هیڅ حکم نه ګوري دې به ګوري دې ته کوم مصیبت او مسله چې تغیر قرض را باندې سلور ذریعہ او کفیل نه دو ذریعہ غواړي او چې چا سره کینی د قصه وکي دغه زړه قصه ده خو ریوسکی او به وی ریوسکی او به وی یو ورځ به دا ونوي چې الله تعالی نعمتونه ډیر زیات را کړی دي ته سوچ نه کې چې الله ولا خزه ور کړی دي ته سوچ نه کې چې بچی دي دي ته سوچ نه کې چې مور پیاري ژوند دي دي ته سوچ نه کې چې د په امن کې ناشته یې رفي نشتی دي ته سوچ نه کې چې د کورمه رزق ته ملاويږي او خپل خوراک کې دي ته سوچ نه کې خو سوچ هغه نعمت ته کې کوم چې الله نه دی ورکړي. عروه بن الزبير رحمه الله هغه وی زه په سبانه خپه شم دا کوم نعمتونه چې پاتې دي شکر به سوکو باسي. وی سوخ بعد عروه بن الزبير چې هغه د ولید ابن عبد الملک په سیوره غیر خلیفہ پسې نه داغه په خوا کې یو لون سړی ناسو کولون سپینګره نه دی خلیفہ عروه ته دنم ته پوښتنه کوي د څه قصه هغه ته پوښتنه کوي د څه قصه د ماما هغه زما قصه ده چې زه ډیر مالدار سړی وم او مال چې الله څومره مال لا کړو او څومره زینت د دنیا را کړو د بل چا نه ورکړ او زما بنگله چې کوم هغه د یو خوله په خوا کې و زما بچیو او زما سارویو زما مال او تجارت نیو شپه د خوله راوته دي او زما کور زما بچی زما مال هر څه وړي
نو کله چې زه خبر شوم او د دې مسلې نه راووتم او هر څه په آرام شو، نو چې ما وکتو نو صرف یو اوښ پاتې شو او یو وړوکی زوی زما پاتې شو. ښځه، بچي، مال، تجارت، څاروي، څه چې دي هغه ټول په یو شپه کې رب العالمین اخیستي. دې د تقدیر مسله وایي. نو تاسې چې وکړو بیا نو یې دې اوښ منډې کړې زمانه، دا اوښ وتښتېد. ګوره صرف دوه شیونه ورسره پاتې په دنیا کې، هغې ته هم ګوره، دا اوښ وتښتېد. نو ما په دې اوښ پسې منډې کړې، چې څنګه ما په دې اوښ پسې منډې کړې، نو زما دا بچی په ژړا شو. چې ما دې بچي ته وکتو نو یو شر مخ راغلی او په ده باندې چک لګولی. نو ما چې به دې ماشوم پسې را منډې وهلې نو هغه دې شر مخ په منځ باندې شلولی. دغه یو بچی پاتې و، هغه م الله واغست. خیر ما چې بچی واغست، د یو اوښ پاتې چې د یو اوښ خو را ټینګ کړم که په دې اوښ پسې ورغله، منډې مې والې په ده پسې. دې اوښ په یو ځای کې لته را کړه، ما له خو ډېر خطرناکه لته زما دې مخ را کړه چې د هغې د لاسه زما د سترګو نظر لاړ او اوښ رانه م لاړ. ته سوچ کولی شي چې داسې مصیبت په چا باندې راشي، هغه به څه حالي. او الله دې موږ د داسې مصیبتونو داسې امتحانونه لرې ساتي. هغه اوچت خلک هغه به دې امتحانونو کې پاس کېدو، موږ باندې خو په 2 ریاله قرضې هغې ته جاړ او وایي چې دی داسې خبرې کوو چې هغه کفري خبرې. نه عروه ورته وایي نو ته خفه نه شوې، ستا په زړه کې څه غم رانغی؟ هغه وایي زه په څه خفه شم، یو ژوندی زړه راله الله را کړی دی چې په هغې کې دننه د توحید عقیده پرته ده، او داسې جبر راله الله را کړی دی چې په هغې باندې د الله ذکر کوم. نور د الله نه څه وغواړم؟ زه نور شرمېږم، زه د الله نه څه وغواړم؟ داسې عقیده دا به څومره اوچت عقیده چې په یو سړي باندې داسې مصیبت راشي چې په یو شپه کې د هغه نه هر څه لاړ شي او دی مطمئن وي، ځکه چې ده ته پته لري چې دا هر څه چې کېږي دا څوک کوي؟ الله یې کوي. او الله چې څه کوي به یې کې شر نه. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي والشر لیس الیک، ای الله موږ د شر نسبت تا ته نه کوو. یو سړی به دا ووایي چې شیخ صاحب دا زما په کور کې چې کله زما مور مړه شي دا شر نه دی، الله په تقدیر کې لیکلی. نو څنګه د شر نسبت الله ته نه کېږي؟ موږ وایو دا شر دی خو نسبتا چې موږ ته کې شر دی، زمونږ په تله کې دا څه دی؟ شر دی. خو د الله په نزد دا څه دی؟ خیر دی. مثال به زه داسې درکړم، یو سړی دی د هغه زامن نه کېږي، نه د انسانانو په تله کې دا اوس څه دی؟ یو شر دی. او موږ وایو چې دا جز دی، ولې الله دله زامن نه ورکړي؟ خو د الله په نزد دا یو خیر دی، ځکه چې الله ته پته دی که دله زه زامن ورکړم نو د ده زامن به بدبختی او د خپل پلار دا ژوند به هم تنګوي. و دې کې خیر پروت دی که نه دی؟ خیر پکې پروت دی، خو دا خیر نه موږ خبر نه یو. څه چې هم الله موږ سره کوي، الله ګوره په خپلو بندګانو ظلم نه کوي. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي الله به د خپلو بندګانو دومره مین دی چې دومره دوی هغه میان دي په دوی نه دي مینې. نه زمونږ مور دا لیده غواړي چې په موږ باندې د قرضي، زمونږ مور دا لیده غواړي چې په موږ باندې د سختۍ نه، دا کوم چې زمونږ مور ده الله د دې مور نه زیات په موږ باندې مین دی. نه څنګه هغه په موږ باندې سخت راولي او زموږ دپاره شر جوړه کړي؟ دې نشي زموږ دپاره شر جوړ کړي. هر څه چې زموږ په تقدیر کې دی په دې کې څه دی؟ په دې کې خیر دی. لکه یو سړی به دا اوس وایي چې دا پلانې چې پرون مړ شو که دی یو 2 کاله بعد مړ شي څومره به ښه، د دې بچو سره به ناست وی، د دې ښځې سره به لږ ناست وی. نو موږ دې ته داسې ووایو تا ته څه پته ده؟ کېدای شي په دې 2 کاله کې دا سړی بې ایمانه کېدو، کېدای شي که نه شي کېدی؟ کېدای شي. او اوس چې دی مړ شو نو دی په ایمان کې د دنیا نه لاړ، دې کې خیر دی که نه دی؟ خیر پکې پروت دی، خو موږ ته پته نه دی. نو الله چې څه کوي د خپلو بندګانو سره په یې کې خیر. او زه یو واقعه به ته یو واقعه دوه به نورې ذکر کوم کې د واقعو سره په انسان باندې اثر ډېر کېږي. یو واقعه ده د احنف ابن قیس رحمه الله. هغه وایي یو ورځ زما په دې خېټه باندې درد لاړی، نو زه په خپل تره پسې لاړم او هغه ته مې ووایي چې تره زما په دې خېټه باندې ډېر درد لاغلی. بیا هغه ما ته قار شو او ما ته یې وایي چې شکوې مخلوقاتو ته مه کوه، خپل علاج کوه، الله ته دواګانې کوه، خلکو ته څه لایي زما په خېټه درد. وایي زه ډېر تعجب کې لاړم، وی ما دغه سره خبرې کولې وی هغه ما ته په اخره کې وایي چې روحانه زما دا یو سترګې چې د دې نظر نشته د 40 کالونو وګوره چاته پته نشته ورنه کسته چې ته خبر شې. خدای مې ته وایي چې ګوره ما چاته ویلي نه 40 کالو پورې چاته دا پته نه و چې د دې سترګې یوې سترګې نظر نشته.
ولې نه ته خلکو ته وي خلکو ته ځکه نه وایم چې دا کار چا لیکلی زما په تقدیر کې الله لیکلی په دې کې به خیر او الله اینی الله زما اوري نه چې الله ما اینی او زما اوري نه څه صورت دی چې مخلوقاتو د شکوې او شکایتونه کوم نه دا عادت ته ځان لري کې د شکوې او د شکایت لکه انسان به ډېر کمزور او بې ایمانه ښکاري کله چې د یوسف علیه السلام غرونو یوسف علیه السلام کوی ته واچو بیا دغه غروري بوت او غمل ته پاتې شو چې کله راغلو نو پلارې وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم الله وجه ډیر غم د لاس سترګې سپینې شوې هغه د سترګو نظر ختم شي نه جوړ شي او نږدې و هلاک کېدو ته مړ کېدو ته نه دې بچو ته وې چې ته ولې جاړې ولې دا غمونه کې ته خو ځان مړ کې مطلب دې بچو دا دی چې ته ولې زموږ په مخ کې دا چل کې ولې ته دا غم دې سره ښکارا کې هغه ول جواب شو قال انما اشكو بثي وحزني الى الله زخپل غم او دل دا چاته ورومه الله دې موږ ته څه نه دی ویلي زه خپل رب ته आवाज کوم هغه ته وایم چې الله ماته زما د زمان را واپس کړي موږ ته څه نه دی تاسو ما سي اسم نه تاسو چې کړی دا کړی او سي دي کې دی واقع کې دا فائدہ پرته چې انسان له پکاره چې په تقدیر باندې ایمان مضبوط ساتي او د شکایتونه مکه وي ډېری خلکو ته په دې سره چې کمزور غونډه کې مخ کوي او چې سره کېني څنګه حالت څنګه یې قرضې ډېری خزمینه جوړه مور مینا جوړه کلی ته زما پلانې مرز را پکشتي پلانې را پکشتي پلان تل الله درکړي سي دغه بس کوم وکړ دغه بس ونکي نه دا عادت ته ځان نو باسي او درته چې کړه دی په الله باندې ایمان او یقین مضبوطو نه الله بدله د اغه زین رزق درکړي چې ستاسو په ګومان کې او په سوچ کې نه راځي خو شرط دی چې ستاسو په تقدیر باندې ایمان سي ایمان مضبوطي د سعودي عربي داعی د مشهور داعی دغه خپل تقریر کې دا خبره کوله وی ما سره د سعودي عربي یو مشهور تاجر ملاوي شو د شي غټ تاجر چې هغه د سعودي عرب په غټ تاجرانو کې ډېر مالدار سره او ماته د وجه نوم به زما چاته نه وی هغه چې درې ورځې پر لپسې ماته دا خوب راغی پروژه کې درې ورځې پر لپسې ماته دا خوب راغی په دې خوب کې ماته یو سړی خو کې او دې سره ته ویل کېږي بلې خوب کې چې بدې سړی پسې ورشه او دله د یو کال هغه پیسې د دې چې کوم ضرورت ته غوړ ورکړه ما ولور دې سوچ وکړ دوی مور درې مې چې خوب کې چې لشتي نزاع علاقه ته لانو کوم علاقه چې ما په خوب کې ولید وې جمعه ته ورلم او جمعه کې موږ کوو ما چې منځنه بعد بیا د کلی کې د کسته پوسو کوم چې ته وګرځم ملاو بشي وی چې کله د امام سلام وګرځو د محراب کې د مخ راوړو هغه قصړو کوم چې ما په خوب کې لیدل نو زه سره ملاو شوم دعا سلام او سره ګورځه پرانه راکین راغلم خسیر خو مو ته خبره ونه کړه وی ما ته وی چې روزمات و ما سره وګوره راځه روزمات و ما سره ګور او چې تو اخلاقات وې دا سره لاړم روزمات له روزمات ټرین د مونږ شپ ولګو کړو روزمات ټرین شو نه سفر خور کړه نه نور څه خور کړو زمالیم چې راسخی سر نو د وبو دوه ګلاسونه راوړې شو او ماته دا و چې خپکیږم په کور کې سیو دا وبوي نو مونږ ډېر ځل کې چې ستای کرام وکړو او نور څه شتینه نه ذکر او مونږ راوېستي ما ته پته ورګ چې دا شړې غریب دي ورې تقوادار شړې چې دوه غربت کې دي ځان سره میلمه بوزي او زمونږ چې تکره دیری د ورخاري چې میلمه د ورخاري چې د غریب په کمره کې د نور بټاله کړي بار څنګه راوسی دوی به وي چې اسکی او تقوادار خلک دي چې نه مؤمنان دي چې نه ناغه وی ما چې کړه دغه سره د روزمات یو په موږ کړه به ما ته قصو کړی چې دې ما ته خوب کړی او زه تاسو سره راغلم وی ما ته دې زه تاسو سره الله طرف نه راغلم دغه چې ما ته خوب کې ویل شي زه تر یو کال چې تاسو مخرچه دغه درکو نه اغله ناسو وی ما کې څه دې حساب کوي چې لکه دیو کال سو مخرچه وی ما ته چې 15 ملیون ریال و پوره تر 15 ملیون ریال چیک بدل کوم اوس 15 ملیون ریال او بیا به راځم وی هغه غله وی ما ته چې پوره دي 15 ملیون کمی چې زیاتې وی هغه غله وی ما ته وی چې په دې دروازې زه کومه په دې فتنه کې ما چوزه
ته خو دلته فتنې راغلی دا مال راکې ما د الله د بندګۍ نه اړې 5 ملیونه مال چې ما پسې راغی خو زه به مشغول شم د الله د عبادت زه دې دروازې نه وځو ډېر سخت مینت او کوشش ما هغه ته وکړو په 1000 ریاله باندې راضي شو اخري بالکل چې ډېر سخت دغه شو ما چې زم نه وزم دي چې څو فرمته له صدر کړی نه او هغه چې سالم وی اخري چې په 1000 ریاله باندې هغه راضي شو مولا زر ورو کو استلهار وته دی واقعي کې د دې سړیو ایمان او د دې په تقدیر باندې یو مضبوط یقین نو ځکه الله سبحانه وتعالى هغه حفاظت کو دا خیال ساتو چې سړی ته خوب کې خو هغه به زورغه او دور مال وته هغه بیا هغه مال نه دي یریږي چې زبر فتنه کې پرې نه وځم دغه شان پکار دی چې موږ خپل ایمانونه خپل یقینونه په تقدیر باندې مضبوط ساتو ځکه زه ټول ورونو ته دا نصیحت کوم زما دا نصیحت ووري دا خبر زما ووري ان شاء الله الله په توفیق سره کچا زما دا خبري ووري دي او په دې عملو کو دی به چرتم نه خپکی او دی به ان شاء الله جون په خوشحالي تیری زری ټول ورونو ته غم مکوي خپکیږي ما ځکه چې په عرش باندې یو د سر رب دی چې دا ټول خزانه دغه بلاس کی چې کله وشړي په دې سره ایمان راوړي خپکی په باندې غم راځي غم مکوي د سر رب دی زمونږ چې هغه د هر چا اوري او د هر چا هر څوکینی او هر چا له ور کوي نبی به غم ته ضرورت خپکیږي چرتم د ورځې دی الله سبحانه تعالی اړې راړې په انسانانو کې ځکه الله په قران کې سوی وتلک الايام نداولها بین الناس الله دا ورځې دی زه په خلکو کې اړوم راړوم نن مالدار سبا لکه نن ته مالدار درته زمي ورځ برای شي ته مالدار نن که غریب یې عفوا کنن غریب یو ورځ برای شي ته مالدار او کنن ستا بچی نه کیږي یو ورځ به زرای شي بچی وږي کی نن که ستا واده نشته او طاقت نشته یو ورځ به دې سره شي چې تا واده وشي نن که ته نه جوړې یو ورځ به دې سره شي چې ته وروغي نن که ته کینې دې نشي ته یو ورځ به دې سره شي ته وکیلې ته زی خپکیږي چرته ما او بخپل رب باندې یقین ساته او چې بخپل رب یقین ساتره اخرک الله چت کړی ځکه د یوسف پیغمبرانو د خبره ده کومه موسی علیہ السلام د مدین نه وروته د شعیب علیہ السلام لور وسره وا او تکتور تیاروا او جمعو او داغه نه لار خطا شو نو په یوزي کې ته ور ښکار شو چې دا واقع الله په قران کې بدري سلو زینو کې ذکر کړي نه دی بلی ور په روانو ستړي دي تکلیف پیری او خزه وسلم دا خزه پرې خو دې روان شو وې زما کې دې شي دغه کې سوفي چې ماته لاروخي یا به دینه سره ور راولم چې موږ په ګرم شو او د موسی علی السلام قدمونه اخلي د ور طرف ته خو ګره موسی علی السلام ته د پته نشتی چې د سيزي ته چې حالت بو سر رب العالمین خبرې کوي موسی علی السلام په خپل رب باندې یقین او په دې سخت پسې د سې نعمت ور الله ورکو کله چې د هغه ته ورسېدو نه الله وتعوذکو الله وتعوذک اے موسی انا ربک فخلعنا عليك زستا رب یما بیزار وسته په پاک از مکه باندې ولاړ موسی علیہ السلام چې کله د سخت رااله او د خزو سره او د یخ او د تک تور تیاره او لار دغه خطا شو دغه په ځل کې د وچی دي سبوشي نه خو په الله باندې یقین چې الله زما سره مرګره او زما په ځکه کې الله دغه ځای ته ورسو یوسف علیہ السلام چې کله جیل ته لاړ سو کال هغه په جیل کې پروت او به کې د سیرت علماء اختلاف ته چې څومره کال او کال او یو لس کال ته جیل کې پروت وو خو د یوسف علیہ السلام په خپل رب باندې سو یقینو چې زما رب ما نه ضایع کوي زه په جیل کې پروت یم خو زما رب زما حفاظت کوي او ما به د جیل نه وباسي الله اکبر چې کله یقین مضبوطو نو الله د شپې یو خوب راولېږي دی بچا ته خو ځکه چې د جیل دروازه خو الله ماته کړی نه چې جیل دروازه ماته یوسف علیہ السلام تر ووت خو ګوره چې په الله باندې چا یقیني الله څنګه مرسته کوي خوب راوستو خوب دغه بچا ته خو بچا وي زما د خوب تعبیر خو پای کې یوسف علیہ السلام خبر راړو هغه پکې راووت د څومره لري نه الله یو طریقه جوړ کړه چې یوسف علیہ السلام د جیل نه راوځي دا ولي ځکه چې یوسف علیہ السلام په الله باندې یقینو زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو کال کې داغه ترم لړ ابو طالب او داغه خزه خدیجه رضی الله عنها د دوه چت انسانان خدیجه په اسلام کې اوچته خزه ابو طالب اگر کې اسلام نه قبول کړي خو رسول الله سره مرسته ډیره کړو داغه سره ولا د دوه د یو کال کې الله غسیته سوچ کولای شي چې بده باندې وسومره تکلیف
خو دې تکلیف پسې د رسول سم چې خپل رب باندې یقینو په دې تکلیف پسې الله ولد اسراء او د معراج د نعمت ورکو او بر اسمانونو ته وخېجو ولته د الله سره خبرې وکړي او الته هغه سوري دي چې هغه چالي دي نه دي دول الله ولي ورکړو ځکه چې داغه په خپل رب باندې مضبوط یقینو ابراهيم عليه السلام ته الله خپل زوی حلال کا خپل زوی حلال کا هغه خپل زوی روان کو اسماعیل عليه السلام او اسماعیل عليه السلام ایمان ته وګورو یقین ته وګورو یا ابت فعل ما تؤمر ابلار سچې ته الله یعقوب کدي کې بخیر ګور الله باندې یقین سچې الله کې به کې سي خیری ته مالال هیڅ خبره نه دی لالیدو کې زما د لپاره خیری چې کله به چاله کې خدا یو ګډ راغی الله راولي کو د جنت نه زین روایتونو مطابق دا ګډ 1500 کاله په جنت کې پاتې شي او 1500 کاله دا ګډ لوی شوی دی او پاتې شوی د دې لپاره چې الله به د ابراهيم عليه السلام راولي کو دی حلال کی ولې ځکه چې ابراهيم عليه السلام په خپل رب باندې سو یقینو د اسماعیل علیه السلام په خپل رب باندې سو یقینو دغه شان تاسو په خپل رب باندې یقین ساتي او خبر کیږئ ایمان دا ورځ بالکل بدلی که بچا باندې قرضه ده که چاته د کفیل مسله که چاته د کمپنۍ مسله ټول ته نصیحت کو په دې خبر کیږئ ایمان او دا سوچ مکو چې واځي ګره مسلې ته دي مسلې ټول ته دي خو څوک وي او څوک نو د ځینې کسانو د ایمان ډېر اوچتي او په الله باندې د یقین مضبوطی نشي خپل رب ته د شپې ولاړ او جاړي او غته خپل مسلې بیانې او د ځینې کسان دي چې کمزوري ایمانونه والي الله طرف ته رجوع نه کوي او د مخلوقات ته بس زور لګولي یو ته یو بل ته یو ته یو بل ته په دې کې پروت نه دا مسلې ښکار شي او د بلغه ښکار نه شي دا ښکار نه شي د دې ځل سره چې هغه مصیبت نه خو هغه په الله باندې یقین یو نیم سره به ته ویني همیشه خاندي مسکی دا خلک به څه ګمان کوي دا خلک به دا ګمان کوي چې دا سره په دې باندې سره مصیبت نشته ډېر خوشاله سره ځکه یو شاعر دا خبره کوي او ترجمه دي شي دا پښتو کې وی خلکو په مخ کې چې و خاندم نه خلک را باندې ګومان کوي چې په دې باندې سره سخت شتي نه او دا خلک خبر نه دا خاندم د دې لپاره چې سخت پټکم دا د اوچتو انسانانو کاری زه به زه خبرې کول او زه دې سیمو زه غریب او زه دغه مو خرچې نشته او کار نشته غلط کار دی خپل رب سره تعلق مضبوط ساته خپل رب سره دا سره مضبوط تعلق ساته د شپې خاص کړي ته کتور تیار شي خپل رب ته ودرېږي الله سجده کې جاړ په منځ کې په سجده کې الله ته جاړ هغه ته غواړه هغه د هر څه پوره کوي د زما تاسو ټول ته نصیحت ته چې د ورځې ټول تیریږي را تیری او په دې باندې یو اخرینی واقعي ذکر کو او به د بیان ختم کو دا مشهور واقعي د علماء را نقل کړي په کتابونو کې چې یو کس خپل خځې سره ناس واده وکړو نه واده وکړو او په دې کې چا ور وټکاو نه دا سره وته چې وی کته غریب دی ویزه غریب مال لګ ډوړی راک نه دې بیزت کو کنځلې وته وکړي او دا ځینې وشو وې زموږ د واده شپې ته وګوره او ستاسو سوالونو ته وګوره زور کې دي ځینې سره لا دا سره د کوم سړي چې دا کار وکړو د سوري زبد نه جوړ شو دا غي د لسه د دماغ باندې اثر شو لیونه شو چې کله لیونه شو به لار ورک شو اخذ یو تډیر انتظار کو قران نه او لار بس د سږي کورک شو او دی خزي بل واده وکړو او سبحان الله د الله کارون ته ګوره چې څنګه واده وکړو نو ورنې شپو چا ور وټکاو بیا چا ور وټکاو نه دا خزه پسې پاسې دلا چې کړه د خزي ور کولو کو غریب ولاړ یو مال لګ ډوډۍ راک نه خزه چې دنه رااله خاوند ته بجړا شو نه وي جاړي سره وي غریب ولاړ نو غریب ولاړ خدای هر څه ولور کړه دا څه چې دی دا ولا دا ولوي څو ور کړه دا غدي ورکول غریب دې مونږ بزاله نور شو کو دغه ولورک هغه هم جو ویجاړي سره ویجاړم په دې چې دا غریب زما خاوند دی د نن سو کاله مخ کې دې زما خاون له شو به ورک شو وز دي شي اسلام بارته وته چې زه وګورم چې سره خاون څنګه سره چې دې وته په جړا شو اخذ دې تسله جاړي ویزه غریبم په دې پسې درغله مو دې ورځ د لارې نشړله او ماته کنځلیم کړی زاغه سره ما چې زه درغله ما او دې سړي دې شړله ما او دې ماته کنځلې کړی او دې ماته بدره دی ویلي الله اکبر هغه غریب سره الله مالدار کو هم د دې خځې سره واده وکړو او هغه سره دومره غریب شو چې به سوالونه کوي
د ورځې په یو ځای نه ودرېږي. دا څه دي؟ د امتحان دی. تاویږي را تاویږي د ورځې، کله غریب، کله غریبي، کله مالداري، کله آرام، کله بیچینی، کله سکون، کله خفګان. نه په دې کې خفه کېږئ مه، خپل رب یادوئ او دا چې په تقدیر باندې ایمان مضبوط ساتئ. الله به ستاسو دا ټولې مسلې حل کړي چې کله ستاسو په تقدیر باندې مضبوط ایماني. او بله دا چې د خپل ورور سره څه وینئ، مال وینئ، مالداري، بس دا وایي چې دا دله چا ورکړی دی؟ الله ورکړی. هغه په تقدیر کې لیکلي، ته پې خفه کېږه مه، هغه سره حسد مه کوه، هغه سره بغض مه کوه، بلکې الله ته دا سوال کوه، یا الله مال هم راکړې، ځکه چې زموږ په تقدیر باندې ایمان دی. دې سړي چې څه ورکړي د الله ورکړي، او مال چې نه دي راکړي نه الله نه دي راکړي. دا د مؤمن شاني. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې زموږ ایمانونه په تقدیر باندې مضبوط شي.